امریکا پاکستان ته د وزیرستان او پښتنو په ځپلو کې څه ډول پیسې ورکولې؟ کله چې د امریکا پر سپینه ماڼۍ برید وشو او په افغانستان کې د هغه وخت د طالبانو پر درانه مېلمانه اسامه بن لادن ور واچوله او له طالبانو یې وغوښتل اسامه امریکا ته وسپاري. خو طالبانو ټینګار وکړ چې افغانان مېلمه پاله خلک دي، په هیڅ صورت اسامه امریکا ته نه سپاري. امریکا په افغانستان د برید پلان جوړ کړ. پاکستان د ډالرو د ګټلو لپاره د برید لپاره هډې ورکړې او په پښتنو سیمو کې د جنګ لپاره له امریکا اجازه ترلاسه کړه، ترڅو د ترهګرو په نوم پښتانه وځپي او په دې ډول له امریکا څخه ډول ډول مرستې ترلاسه کړي. له پاکستان سره د مرستو په هکله د امریکا د سپیشل فورس ډګروال بري شاپیرو چې د پاکستان له پخواني جنرال کیاني سره یې په هوایي کې زده کړې کړې وې، په 2002 او 2003 زیږدیز کال کې په پاکستان کې د متحده ایالاتو په سفارت کې د دفاع وزارت د نماینده دنده درلوده، چې له پاکستان څخه به یې پینټاګون ته د پاکستان د پوځ لپاره راپور ورکاوه چې باید څومره پیسې ورته راولېږي. پاکستانیانو به د نظامي فعالیتونو مکمل بیلونه شاپیرو ته ورکول. شاپیرو لیکي: جالبه وه، دوی چې به هر څومره چټیات راته وویل چې دومره لګښت شوی دی، موږ به همدومره پیسې ورکولې. په بیلونو کې معلومې شمېرې راغلې وې، لکه د ټانک ضد 17 دانې TOW توغندي په پاټا کې پر دښمن توغول شوي دي. ترڅنګ به یې ارزښت هم په زرګونو ډالر لیکل شوی و. پاکستانیانو به د هوایي دفاع مصارف لکه د رادار ټریکینګ هم په بیلونو کې لیکلي ول. سره له دې چې طالبانو او القاعدې هوایي ځواک نه درلود، د دوی له بیلونو څخه معلومېدل چې د حربي مهماتو لګښتونه یې په افغانستان کې د امریکایي جګړې د مهماتو په اندازه ول. تر ټولو بده لا دا چې د نظامي عملیاتو د اسانولو لپاره په لویدیځ قبایلي سیمو کې د سړکونو جوړول په پام کې نیول شوي ول. د شاپیرو په اند که دی ناست وای او ټولو هغو سړکونو ته یې حساب کړی وای چې دوی یې جوړول غوښتل، د پاکستان قبایلي سیمې به د موټرو د تمځای یا پارکینګ غوندې ټولې پخې شوې وې. کله چې شاپیرو له هغوی څخه د ثبوت غوښتنه وکړه، د خپلو لوړپوړو مقاماتو لخوا خبر ورته راغی: پوښتنې مه کوه او هسې یې لاسلیک کوه.